تاسو ته پته ده چې د مقربینو عبادت چې دی هغه خو ټوله شپه به د شپې لګیا دی الله سره راز و نیاز کوي څوک ورته راغی چې صاحب او بر او خطي او ستا ټول مال چې دی هغه اوبو یوړو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې زاغه چا سره په راز و نیاز کې اخته ما چې دغه مال د چاوو نو زما څه کار دی چې زه به د مال پسې منډې وام زما مال چې دی دام د خدای او زم د خدای ما او لګیا هم خدای سره ما نو خو چې د چا مالو هغه پوهېږه او کار یې پوهېږه نو زه اوس هغه ولې پرېږدم او مال پسې منډې ووم علما وایي چې دغه انتها ده د استغراق فی الله دا الله په ذات کې چې سړی بالکل مستغرق شي دا بالکل د دې انتها ده چې جواب داسې ورکوي چې جی استا ګډې زرګونه ګډې او چیلې او مال حال اغار څو بویو هغه د چاو او چې د چاو هغه یو زما څه کار دی چې د چایم هغه تناسته زئی بلا ورځ شو د ایوب علیه السلام اته زامن دي او په اتو ورو زامنو یې کوټه راوغورځېده او اتو واړه ترې لاندې شو مړه شو بیا راغی چې ایوب کوټه را پریوتې ده او اتو واړه زامن دې ترې لاندې دي ایوب علیہ السلام وی چې خاطو واړه کوټې لاندې دي وی چې او الحمدلله خدای هغه د خخولو د غم نه دې خلاص کړم تیار خاخم دی زامن دی او زامن دی مړه دي و زما زامن ندي دا د خدای او امانتو ما سره یې خو خدای خپل امانت یوړو نو زما څه کار دی چې زه خدای غونډه ذات سره پراز او نیاز اخته ما او هغه په پرېدم او زامنو پسې بمنډه ما اصل هم لوګ سوچ کوي چې دا څنګه ایمانو دا څنګه ذهنیتو دا څنګه انسانیتو دا څنګه عقلو دا څنګه فهمو د مال متعلق دا خبره کوا او د زامنو متعلق دا خبره کوا مونږ ودسیو قرآن ته ولاړې د شپې حافظ پسې او आवाज بوشي چاله زوی دي چا په لختاوالو ویني کو کله قرآن په ځای پرې نه خو او پسې منډه ویني کړه مونږ به داسې کوو اسی وای ما چې دې خلقو ته مونږ ګورو زه خو حیران یم چې مونږ بني آدم یو یا مونږ کې د انسانیت بوش خدای قسم که انسانانم دغو که بنی آدم ویم دغو
او کدا الله مقبول بندگانم دغو دین زیاد لو امتحان او لو ابتلا عزیزانو بل څکه دی شي چې د زامنو غوندې او اته زامن او اته وړه کوټه پر وګرځي دا تلان دي او شیطان ته وایي چې صاحب خپل کار کوا د زامنو د کوټې لاندې کېدو کې زما او زما د خدای په منځ کې تحایل نشي واقع ستاسو خیال دی چې د زامنو کوټې لاندې کېده به ما د خدای نه غافل کی یا خدای سره به زما رابطه او تعلق چې دی هغه کټ کی نه نشي. عزیزانو بیا شیطان لعین خدای ته وې چې یا الله دا ایوب علیہ السلام چې دا شپه ورځ تا په ذکر و فکر کې مستغرق دی دا په سټه جوړ دی بدن جوړ دی نو د دې یې ستا عبادت کوي چې اسنه چې په بدن می بیمار نکی. ایوب علیہ السلام بیمار شو او داسې بیمار شو چې 18 کاله بیمار 18 کاله بعضې واعظانو نه به تاسو اورېدلي چې ایوب علیہ السلام داسې بیمار و چې بدن کې چینجی شوی خو عزیزانو دا یاد لرئ پیغمبر الله په داسې مرض نه بیماری چې خلق ته نفرت او هغه سبب د نفرت د خلقو وګرځي. د پیغمبر ډېر پاک بدن وي او په ژوند هغې کې چینجي کېدل چې دي دا خبرې ټول اسرائیلیات او واعظانه د کوسلې غوندې دي دا حقیقت نه دی. ایوب علیہ السلام بیمار یقینی و او داسې بیمار و چې 18 کاله کې صرف د ده په سرمن کې اډو کې تاو وخه پکې نه وه او د غربت دا حالو د غریبای چې د ده بیبي به د ورځې مزدورای لتله ماښام به چې هغه پیسې راوړې نو په هغه پیسو به په نیمو پیسو خاوند له پریزانه برابر کړه او نیمه پیسې به د الله په نامه د د سر صدقه ورکړه. ښځې به مزدوري کوله نیمه پیسو به د د پریزانه برابر کړه او نیمه به د خدای په نامه د د سر صدقه ورکړه. صدقه ډېر اوچت شی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقه رد البلاء. صدقه چې ده هغه هر قسم بلا او مصیبت رد کوي. حدیث کې راځي چې بلا او مصیبت د اسمان ناراضي او صدقه د لاندې نه ورشي نو پاس په اسمان کې جګړې هغه آفت چې کوم پتا را نازلې ده الله دې د صدقې په برکت دا غي د بچو سره. عزیزانو د صدقې بیا ډېر اقسام دي ډېر قسمونه. علما لیکي چې
شیطان لعین خدای پاک توئی چې یا الله دا ایوب چې ستا عبادت کوي نو دې په سټه جوړ دی کده دا بدن جوړ نه وي د دې یری ستا عبادت کوي چې زما دې بدن کې خدای پاک څخه نقص وانه شي نو مرض پر راغی بیماری پر راغلو 38 کال بیمارو خدای ته یو سوال کړو چې یا الله ټول بدن میں سچ دے خوخه دا ور سره وکا خو یا الله زړه او جبه ته مې سموایا چې زړه مې ستا کور یو په جبه تا یادو نو زړه او جبه ته مې سموایا او نور ټول بدن سره مې چې څه کې تمام بدنی تاسی ویلی شو چې هغه پښتو کې ورته د کټ نه چان وي د عبادت د عالمو چې جوړو نو نیمه شپه پورې به عبادت کولو نیمه شپه قدر به خوبم کول او چې بیمار شو نو بیا به ټول شپه د خدای په ذکر کې اخته ټول شپه دنیا ته وخوده او خدا تم په دې پوهه چې مرض داوم د خدای د طرفه تکلیف داوم د خدای د طرفه نو چې ار کله خدای ز محبوب غنم نو د محبوب د طرفه ارث چوي بیا بزداوم چې هر کې ازیار مې رسد نه کوست خدای چې استاد لاس دی د ارث نیک رحمان بابا وای کنه چې استاد لاس وړ مال رنا فی دی استاد لاس وړ مال رنا فی دی کم زہر وی پا زخم کا ملہم وی و چستا دلا سی که پا بدن میں او پا زخم را تا زہرم لگے نو زب دام نافیه گا ستا دلا سوار مال رنا فی دی کم زہر وی پا زخم کا ملہم وی زبیتا ہسی گمان کرم چی سفال دے کنسکور میں پجن لبانو جام دا جموی رحمان ستا پا مخمین دے خدا خبر دے رحمان ستا مخمین دے خدا خبر دے کپدی کی بہی چرے زیاد و کموی عرض داو چھ تکلیفات ٹول من جانب اللہ وی مطبع تکلیف پا وقت کی ویچے الحمدللہ اور دسے بنے چھ دیو اختدزان دا پاسا کوکشی چې دیو اختدزان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کی پدې پوه شوي چې دیو اختدزان د پاسه کوک شي ځان هغه ساعت له خدای مرور کی زکام دی وای نوم خدای نه ګیله او شکایتونه شروع کی تبه دیولی سی یا درته ټی وی ولګي نو ځان د خدای نه مراور کی نه د مینې تقاضا ده چې ستاد لا سوړ مال رنا فی دی
कम जहर वी प जख्म का मलहम वी दमीने तकाजादार नो अर्ज में दाओ चे द अयूब अलैहिस्सलाम वो आशिक सादिक या बनी में शपे पर इबादतों पर जोड़वाली और या बटोल अशपा लगे अतल्लस का लपस अल्लाह ते इल्तिजा कई और इल्तिजा से कई इज़नादा रब्बहू अली मसनिय शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब अल्लाह पे इल्तिजा गई चाहे परवरदिगार शैतान माला देर तकलीफ रा रसई शैतान राता वसवसे ऐसी किस्मा किस्म इजागा ने रा रसई वो तकलीफ ना हो और रसूली खुदा पाक लेकिन खुदा तो तकलीफ निस्बत चे दादा अयूब अलैहिस्सलाम जमीर न गवारा कोलो चे जब माशुकी ता संगम चे स्ताद अल्लाह समाता तकलीफ रा नुस्दा बच्चों को या दा मुंगा कोले ना मुलियान या मियागान या पीरा जोई ना जोड़े मुला से मैं जी जोई में ना जोड़ दावले हम बस खुदा कार देनो खुदा रानी वली उनो जैसे वही करना बुजुर्ग जमील साहब जोई देना जोड़ दे बस खुदा रानी वली तो बमी दी खुद सब हुआ ही जैसे वही कर और जितना जाओ है कि खुदा रानी वली तो बमी दी खुद सब हुई दादबी हुई जबान सरा खुदा ने शिकायत थे यानी खुदा अखकार ना नो सब हुआ मकानी के लिए मराई नमी नहीं वाले तासु ख्याल रहे ईमान बदायूं पैदा के चे इज़नादा रब्बहू अन्नी मसली शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब अल्लाह शैतान माता इज़ारा रसई शैतान माता तकलीफ रा रसई अजाब रा रसई खुदा ते उन्हें अल्लाह दा तारा तरक शैतान की दा अल्लाह कामम पजोश के राजी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो वही थे वर्ष नौ दा बीमारी अतल्लस काला हुआ मजीब व गरीब खजब मजदूरी कोला माजीगर में चाद मजदूरे पैसे रावड़े न पनीमो पैसों बेदता परेजाना जोड़ा करा अवगनी में पैसे में दद सर सदका द खुदा पनामा वार करे या रोजे पर खबर ते खपश दावता सला पेशावर खार नासर खान इस्लामी केसट हाउस बैरून कचहरी गेट अशरफ रोड सराय फकीर खान जनासर खान सरार साथ मिलावीगी और ददीन अलावा दिनी तकारू केसट बहुमता सला जदी दुकान ना तरला फकी देशी और खुसूसन द उलमाए देवबंद द तकारीरू केसटे नो कसम और तो खरो चीज जोड़ शम न सल दुरे बदेवा हम अजीजान दाई द खज आलम और दा आलम खज मजदूरी और दल परेजाना जोड़ावा और द जब जड़चे ने द खुदा ना बगैर बलचा सरा राबता में जोड़ो चापलार भी दचदा दुआओं का चे अल्लाह शैतान माता इजारा रसई नो अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम तो फरमायल कि वर्षा रौचति का
او ورته ووایه چې خپه په ځمکه ووه بیا ګوره چې زه څه کوم. جبرائیل علیہ السلام راغی او دته یې وویل چې اوچت شه. اوچتېدی چرته شو، جبریل را اوچت کړو چې داسې روان کو ویل خپه ووه په ځمکه. چې خپه یې وواله نو د خپې لاندې یو بهترینه چینه را ووته. چې چینه را ووته الله وی جبريل علیہ السلام ته چې په دې چینه اوبو کې دله غوپه ورکا. دې په هغه اوبو کې ورډوب کو. چې ډوبې کو راوي وستو. علما لیکي چې ایوب علیہ السلام داسې وو چې تا به وی چې دی خو په ټول عمر کې چېرې بیمار شوی نه دی. ادا 13 کالو بیمار. ٹھیک ٹھاک شو. ناستے جبریل هم ناستے ہو، دیم ناستے ہو، خبری کئی خزے مزدورائی تتلی و اورالا چرالا نو اوتر گوری چا مریض تشو. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایل چې بیبي څه ګوره؟ وی دې کټ کې زمان بیمار پروت و، اخو د ګرځېدو هم نه و، چېرته لاړو؟ اوس بیبي غریبي ته څه پته ده چې بیمار دا دی جوړ شوی دی او ناست دی. جبریل علیہ السلام ورته فرمایل چې او بیبي که ستا او دغه بیمار سترګې په خپلو کې مخامخ شوې نو یو بل به وپېژنئ. ایوب علیہ السلام سر اوچت کو چې بیبي ورته داسې وکته، فوراً په سجده پرېوته او د خدای لاک شکریه ادا کړه چې الله دا 13 کالو بیمار د سترګو په رب کې خدای تا ماته بیا ایوب. عزیزانو ایوب علیہ السلام صبر وکړو او دا الله د شکوا او شکایت نه کو او په هر وخت کې الحمدلله وي. دا یو ټکی یاد لرئ چې څومره لوی نه لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي نو انا لله و انا الیه راجعون وایا او دا وایا چې خدای الحمدلله دا ستا د طرفه دي زه پې راضي. رضا علی القضاء دا ایمان. رضا علی القضاء الله چې تا د پاره څه شی مقدر کړی دی او ستا په حق کې خدای څه فیصله کړې ده په دې راضي کېدل دا ایمان. او د دې نه شکایت کول دا د بېایمانۍ او د بېدینۍ علامه. پلار دې مړ شو الحمدلله، زوی دې مړ شو الحمدلله، ښځه دې مړه شو الحمدلله، لور دې مړه شو الحمدلله، ستا زن کدن شو الحمدلله. تاسو پوه شئ د هغې وجه دا ده چې لوی مخلوق په تمام کائنات کی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام او اشد بلاء الاقرب فالاقرب لو امتحانات شو اپ دې خلک نو 13 کال بعد په یو منټ کې دې جوړ شو او د دې جوړوالي بعد هغه ګډي او چيله چې څومره اوبو وړي وي داغه نه یو په لږ زیات الله پاک ولا نور ورکړي. هغه ټول ځامنې چې د کوټې لاندې شوي او مړو نو الله هغه ټول ځامن مړو ورته بیا را ژوندي کړه او ورته وفرمایل چې ایوبا یو امتحانو زما د طرفنا ته پکې کامیاب شو.
نو زما عزیزانو دا الله د طرف نه امتحان باندې چې سره راضي شي او شکر وباسي نو الله پاک دومره انعامات او مهرباني پیو کی چې دا غ انعامات او مهربانو بیا دې شکریا نشي ادا. دا د قران کریم دا هغه آیات تفسیرو چې واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. عزیزانو الله پاک دې په موږ امتحان کوي نه، ځکه چې موږ خو طبعي طور کمزوري یو، موږ داغه د امتحان تاب نه لرو.